یو سړی و مېلمانه به چې راله نو د ښځې نه ډېر تنګ و ښځې نه به چې مېلمانه به راله دی به کوتک راواغست خو مېلمه به یې نه پرېښو کور کې یو مېلمه یې راغی ډېر معزز و دی اوس سړی کې خیال کوي چې که ښځې ته هم چې چای مې پخې کا یا روټۍ پخه کا مېلمه راغلی اوس مې ښځه خښته په لاس ورپسې راوځي څه وکړم کور ته راغلی ښځې ته وایي چې ښځې خبره خو نه یې که وی نه وی یو ډېر لوی خان راغلی دی بنګلې دي او چمنونه دي او دولت دی او جایګیرې دی که د عزت وله ورکو نو ډېر څه به راکي نو ښځه خو هم خر دماغه ده که ویل ښه نو په دې زاړه کور کې مونږ اوسېږو یو بنګله به رانه کي ویل بنګله هم راکوي خو که تا عزت و ویل الا چرګوړی راونیسه زه میړه یې چرګوړی رانیولی دی لال کړی دی او زر یې وله روټۍ موټۍ او چای مې بار اجره کې دی خان سره ناست دی ورته ویل خان په داسې بلا اوښتی یم که د دې ښځې نه دې خلاص کم نو عمر ده به دې نیکي منم هغې ویل غم مه کوه چرګ مرګ یې راوړی دی او خوړلي دي دا ښځه دې خان وویلې دې سړي ته چې دا په څنګه کور کې مړه اوسېږي زما یار یې او په جمګړه کې اوسېږي راځه چې یو بنګله دله درکم ښځه ورته وایي چې او خان خدای دې ډېر ښه ساته سړي ته وایي چې لږه سوجي نه کومه چې لږه حلوا هم وله وکړم ویل وکړه حلوا یې هم وله پخ کړې ده کډه تړه ویل چې ځو کډه د غریب څه واخو لت کوپړی راغستې دي او په یو دوو خرونو یې بار کړي دي په یو یې کټونه یو دوه تړلي دي او پس یو بکسونه مکسونه ایښي دي او روان چې څه منځ یې مزل یې کړی دی د خان چې کتلي یو کوی په مخه ورغلی دی خانه کوی کې داسې کتلي دي ویله د قدرت مالکه ته څه لوی خدای چې په کوی کې دي چمنې او باغچې جوړې کړي د ښځې غېږ کې ماشوم و مېړه ته وایي چې ته لږ ونیسه چې زه به ګورم خو چې دی ور منډه کړې ده چې کوی ته سر ښکته کړی دی خان رستو نه ټېله ورکړې چې غړم شوی ښځه لاړه کوی ته لاندې او دې سړي ته یې ویې زه مبارک شه د بلا نه مې خلاص کړې سړي ماشوم په غېږ کو کور ته راغی چې شپه شوه ماشوم جاړي چې ماشوم جاړي زړه کې خیال کړی دی چې که دا ښځه مې په تندر ولګه که هر څومره خرابه وه خو اوس دا ماشوم راته مري نو سهار یې پړی او بوکا اغستې ده او هغه کوی ته ورغلی دی او ورکوزه کړې ده چې ورکوزه کړې چې راکاږي نو خیال به یې کړی چې دې بوکه کې به مې ښځه ناسته وي چې راویښېجو چې راخېجولې چې پاس راغلې ده اوس ښځه نه ده یو بله بلا پکې ناسته ده شیشکه غوندې پکې ناسته دا سړی ورته وایي چې څوک یې بیختي و زه غورځوم دی ویل چې ومې نه غورځی ډېره نیکي به در سره وکړه چې ومې نه غورځی چې راویښېجوله څوک یې ویل زه بلا یم دې کوی کې اوسېږم نو ویل ولې راوختې ویل پرون یو ښځه را پرېوتې ده دې سپېږمو ته یې راوستې د خدای قهر ښځه نه ده د خدای قهر دې سړي ورته ویل ښه ده نو اوس خو به ما سره نیکي کوې چې دې بلا نه مې خلاصه کړي زما ښځه نشته واده مې نشته دې بلا ورته ویل چې زه پیری یم زه به لاړ شم د بادشاه په لور به کښېنم بادشاه به اعلان وکړي چې زما لور نه چا پیریان پاسول دا لور به ورکوم او باچهي کې به م زه حصه ورکړم به ته به راشي چې ما له دم راځي به چې زه تا وګورم د بادشاه لور نه به زه پاسم به ټیک شي تاله به په نکاح هم درکړي او بادشاه به بنګله او مزې به بلا تلې ده صاحبه د بادشاه په لور ناسته د بادشاه لور باندې اوس پیریان
الا دمګری راولي مولا راولي دم کوي نکی چې نکیږي دی ورغلی چې صاحب ما سره د پیریانو اجازه ده بس دمولو سره به دا جوړی چې دی ورغلی دی بلا ورته ویلي دي چې رالی ویلو ویل بس زه لاړم خو که په بل چا کېناستم نو بیا به نه راځي هسې جګ چې ځان نه د دوو دروازو نجومي جوړ کې تاسو په دې دغه ګورئ په دې دیوالونو باندې دا د نجومیانو ایڈورټایزمنټ چې کېږي ګورئ په اسلام کې دا شته پیغمبر ویلی دی من اتا کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم څوک چې پالګر تراغه او لاس ورته او خودو په دې په یقین او کو نو پټی کی کافر عزیزانو بادشاہ لور چې جوړه شو مولای راوغوښتو نکاح ورته وتړلو یو بنګله ورکړه زمازه چرچې کاوه دا بلا لاړه د وزیر په لور کې ناستا چې پاغي کې ناستا پاغي اوس پیریان وزیر هغه بادشاہ ته وی چې د ستا زم ستا لور نام پیریان پاسولی لګي مونږ کرم راولې بادشاہ ورته چې ورشه دړه کې خیال کولو چې د بلا سره خو ما وعده کړی ده چې که په بل چا کېناستې نه به درځم دا به اوس څه کېږي خیر ځه چې ورغلی دی بلا ورته ویلې چې ما چې تا ته ویلي چې په بل چا کېنم نه به راځې نو دی ورته وایي چې دې له نه یم راغلی چې تا د وزیر د لور نه پاس وم دې له راغلی یم چې د کوهي نه هغه ښځه راوتې ده ما نه پوښتنه وکړه چې بلا چرته ده نو ورته دې وښیم او که نه بلا ورته وایي چې دا د وزیر لور هم ستا شوه خو چې ښځې ته مې ونه ښیم هغه د کوهي په بلا اورېدلی که نه ماما